الله پاک جل شانہ فرمائی فإن العزة لله جميعا. اے بندہ کو چرته ته عزت غواړې نو ګوره ټول عزت د الله پاک جل جلاله سره ده. بنده په وړاندې ګوره عزت نشته. عزت څوک ورکوي؟ الله جل شانه. مونږ وایو که نه د عزت او د ذلت مالک څوک ده؟ الله جل شانه. د خیر او د شر مالک څوک ده؟ الله جل شانه. دی وجنا حدیث مبارک کې راځي کله تمام انسانیت رجم شي دا تمام مخلوق او یو بنده ته خیر رسول غواړي او الله پاک جل جلاله نبی غوښتي نو دا ټول انسانان دا ګوره هغې ته خیر نشي رسولی مګر هغه څه به رسي چې کوم ورته الا قد کتبه الله چې کوم الله پاک جل شانه دته لیکلی وي او که دا ټول انسانان راجمع شي او د انسان ته شر رسول غواړي نو دا ورته ګوره شر نشي رسولی مګر هغه به رسي چې کوم دې بنده ته الله پاک جل شانه لیکلی وي نو مونږ وایو که نه د خیر او د شر مالک څوک ده؟ الله جل شانه. مونږ آمنت بالله کې وایو والقدر خیره و شره من الله تعالی چې خیر او شر دا دواړه د الله پاک جل شانه د طرف نه دي. الله پاک جل جلاله دې مونږ ټولو ته خیر نصیب کړي او د شر نه دې الله پاک جل شانه وساتي.